بوکا اے زما صحابی کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله به ستا 2 کاره وکړي څو کاره به دې وکړي 2 کاره کم کم یو ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي الله به دې د هر غم نه څه کړي او دویم الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي ویلون لسه پکار دی 2 سترګې مونږ د الله نه څه غواړو د الله نه په دنیا کې بېغمه زندګي غواړو او چې کله میدان محشر شي او ګناهونه مې ډېر شي او الله تبارک وتعالی راته وفرمایي ای زما بنده یقینا ګناهونه دې ډېر دي خو زما په محبوب دې ډېر درود ویلي دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو الله په نبی علیه السلام درود زیات وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم نو غرض می دا کو چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک چې کله ذکر کېږي ټول به وایو صلی الله علیه وسلم د درود شریف ډیر زیات برکات دي ورونو د قرآن ختم دی ډیر ښکلی مجلس دی دا قرآن په ظاهري شکل کې د نورو کتابونو په شان یو کتاب ښکاري د 2 غتو په منځ کې سورکې دي سپاڼې دي په هغې کې څه الفاظ لیکلی شوي دي په ظاهر کې چې ورته مونږ ګورو د عامو کتابونو په شان یو کتاب ښکاري خو په حقیقت کې دا د عامو کتابونو په شانتې عام کتاب نه دی د ده څه ډېر جدا خصوصیات دي دا قرآن د قرت نه دی قرت ویلی شي بار بار لوستونکی ډېر لوستونکی دا قرآن ډېر زیات لوستلی کېږي ځکه دته قرآن ویلی شي ډېر زیات لوستلی کېږي ډېر په هر دور کې د یو کتاب دومره تلاوت نه دی شوی څومره چې د قرآن شوی دی الله عثمان غنی رضی الله تعالی عنه به چې کله نیت وتړه که نه نو په یو رکعت کې به ټول قرآن ختمه په یو رکعت کې به یو قرآن ختم کو په 2 رکعت کې به 2 قرآن ختمه نو چا ورته وویل وی عثمان ابن عفان دا ته چې څنګه د قرآن تلاوت کوي نو داسې ولې مونږ نشو کولی نو عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی ستاسو زړونه چې دي دا ټیک نه دي ستاسو زړونو کې بیماری ده ستاسو زړونه ټیک نه دي کو چېرته ستاسو زړونه ټیک وي نو لا یشبغ من تلاوت القرآن دا به د تلاوت د قرآن نه چېرته